دا په خوست کې د شهدا او معلولینو چارو ریاست دی. په کوم ځای کې چې معلولین، معیوبین او بې سرپرسته کورنۍ ثبتېږي او وخت نا وخت یې د دولت او همکارو مؤسسو له لوري لاسنیوی کیږي. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا روان کال یې په مستحقو او اړمنو کورنیو 222 میلیون افغانۍ ویشلې دي. مجموعه زموږ سره هغه د یتیمانو برخه 1395 کسان دا یتیمان دي صرف او سره په دې کې موږ سره 2680 دا کونډې دي او سره د موږ سره معلولین چې کوم دي هغه مجموعه 6503 کسان دا موږ سره معلولین دي. 1603 کول دا په دې کې موږ 200 میلیونه روپۍ دا موږ دې ته توزیع کړلې. دا د شفافه طریقې په سره چې موږ بانکو ته اکاونټونه ته جوړ کړی دي او د بانک ته چې هغه ته په خپل بیا اخلي. خوست میاشتې بیا د روژې په مبارکه میاشت کې د اړمنو کورنیو لاسنیوی مهم بولي او د اړمنو کورنیو د ثبت په برخه کې د لا ډیر شفافیت غوښتنه کوي. نو که په دې ورځو کې اصلي مستحقینو سره که د معلولینو شهیدانو ریاست وي، که کومه بل مدرک و درک وي، بل دفتر وي، که چا د دغو اړمنو خلکو سره کمک وکړي د ریژې په شان ثواب لري. کومو غریبانو ته دوی مرسته ویر کړله، کومکونه یې ورسره وکړل او خلک د ټول غریبان او د شهیدان چې امیبین چې ټول ترنه خوشحاله وو او ما خپله په ګډۍ کې پیرې ورسره کولې، سامان مې ورسره بار ته رابسلو، ډېر کومک مې ورسره وکړو، هغه پیسې هم دوی ورته لاندې کړلې. د معلوماتو له مخې د خوست د شهدا او معلولینو چارو ریاست سره تر 6,000 معلولین او 12,000 بې سرپرسته کورنۍ ثبت دي چې وخت نا وخت ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي.